افغانستان خو یې پرې له پرمختګه شاته کړ، اوس د پښتونخوا وار شو. امریکا وایي ټي ټي پي په پښتونخوا کې شرعي نظام غواړي. دا چې څنګه، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. امریکا وایي ټي ټي پي په خیبر پښتونخوا کې شرعي نظام غواړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ترهګرۍ سره مبارزې راپور کې ویل شوي چې پاکستاني طالبانو د هغه هیواد د پوځ او دولت پر ضد عملیات پیل کړي او غواړي له خیبر پښتونخوا څخه حکومت په شا کړي او شرعي نظام پکې راوړي. راپور زیاتوي چې پاکستاني طالبان پولې ته نږدې قبایلي سیمو کې خپل ځواکونه روزي او له دې ځایه عملیات ترسره کوي. یاد راپور همدارنګه تحریک طالبان پاکستان د بلوچستان ازادي غوښتونکي ځواک BLA او د داعش خراسان څانګه ISK هغه لوی ترهګري ډلې یادوي چې پاکستان کې په بریدونو یې تمرکز دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوي. پاکستاني چارواکو وخت پر وخت ادعا کړې چې پاکستاني طالبان د افغانستان خاوره کې پټنځای نه لري. 2 ورځې مخکې افغانستان ته د پاکستاني لوړپوړي پلاوي له سفر وروسته د پاکستان د بهرني چارو وزارت ویلي و چې طالبانو ورسره ترهګرۍ سره په مبارزه کې د همکارۍ توافق کړی. بلخوا پاکستان خپل عسکرو ته ډوډۍ نشي ورکولی. نیوز 13 پاکستاني رسنۍ لیکلي اقتصادي بحران تر ټولو مهم بنسټ یعنی پوځ هم خطر سره مخ کړی او دوی په دوامداره ډول شپه او ورځ کې خپل عسکرو ته ایله 2 وخته ډوډۍ برابره کړي. ځایي قومندانانو خپل مشرانو ته د خوراکي توکو کمښت له وجې د عسکرو پاشل کېدو ګواښلیکونه استولي. راپور زیاتوي د وضعیت په سرحدي نقطو کې له وسلوالو ډلو سره جګړه نوي کړکېچ پړاو ته داخل کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.